نن مو داسې د غره خواته بیایم. دغه موټران اوس وینه ټوله ختلي. نو د پرون په نسبت باندې نن بیروبار هم ډېر دی، ځکه بسته ورځ او شپه تقریبا باران وورېدی. د غره منظرې ته وګورئ، د پسرلي رنګ وینئ چې راوړی دی. دښتې تقریبا شنې دي. دا خلک هم ختلي، نو ښایسته خوند کوي. هر ځای یو څوک نه، دې خواته هم خلک خیږي. ولاړه لره ښه خوب دی که نه، دا ځای ډېر ښه معلومېږي. موسم وینئ او دا د پسرلي دښتې وینئ. داسې ورته وګورئ، ښه خوندور ځای دی. هلته خلک کښېني. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. نو یو بله باراني ورځ پرون ویډیو کې مو لیدلي، پرون باران ته راووتلو، خو پر هغه وخت باندې باران نه و. نو د ورځې مصروفیت و، ښایسته باران و. نو اوس چې مازدیګر دی بیا راووتلم، بیا باران نشته. نو زما او د زویا دغه کیسه یې چې موږ په میله راووځو، په هغه ګړي باندې باران ودرېږي. خو اوس ډېر امکانات شته. نو ته راځئ له خیره سره، نن مو داسې د غره خواته بیایم، د لاندې خوا بیا چې باران ورېږي ښایسته معلومیږي. نو د پرون په نسبت باندې نن په عینو مینه کې بیروبار هم ډېر دی، ځکه بسته ورځ او شپه تقریبا باران وورېدی. وینئ هر څه داسې ښایسته دي. نو خلک هم چې مازې د باران څاڅکی وویني بس عینو مینې ته راځي. نو سیده به له خیره سره ځو د غره خواته. نو په دا باران کې د غره میله بیا ښه خوند کوي. نن وینې بیروبار ډېر دی نسبت نورو ورځو ته. د پرون ماښام راسې چې شروع شوی دی، نو داسې وقفه‌یي ووري، بیا داسې یو څه وخت ودرېږي، بیا 2-3 ساعته مسلسل باران. نو په ښار کې هم په اکثره ځایو کې اوبه راغلي دي. نو داسې دی چې دلې په افغانستان کې عموما ډېر دوامداره بارانونه تر ګټه یې تاوانونه ډېر دي، ځکه سیلابونه راځي، د خلکو کورونه خام دي او ولي او دا شیان سم نه دي جوړ. نو که ډېر دوامداره وورېږي بیا تاوان پېښوي، د سیلابو خطر دی. نو چې داسې وقفه‌یي ووري، یو ورځ ورېدلی بیا یو هفته نه، نو بیا ښه خوند کوي. ټوله کوښښ کوي چې دې خواته راواوړي، دې دومې عینو مینې ته، ځکه دې خواته ساحه پراخه ده. چې داسې وینئ تر غره پورې ګوره موټران روان دي. وینې نو دا معنا چې خلک ځي د غره خواته. وخت هم تقریبا 5:30 بجې دي. نو اټکل و پر ده 5 بجو څخه تر 6 بجو پورې. ما هغه وکتی راووتلم. څو ورځې له مخه موږ دلته کښېنستلو، که ستاسې په یاد وي، دا دښتې تر هغه اوس ډېرې شنې سوي دي. د غره منظرې ته وګورئ. دغه مخامخ چې معلومیږي د دروازې ور لوړ، دا یو وخت کې رسټورانټ و. نو فکر کوم بیا بېرته سره خراب سو. نو اوس به نه وي فعاله، که نه چې دا رسټورانټ فعاله سي، زه هم ښه خوند به وکړي، خلک به ورځي. د پسرلي رنګ وینئ چې راوړی دی، دښتې تقریبا شنې دي. هر ځای بس خلک ولاړ دي. وینې نو لاندې عینو مینه ده. دغه موټران اوس وینې ټوله ختلي. زما هم اراده وه، خو بیروبار دی، بېرته مې نظر بدل سو. دا نو هغه ځای دی چې هر وخت باران وسي، زه یې وارې دغه ځای ته راځم. نو ځکه دا هغه ساحه ده چې بس له دې ځایه نو
عینو مې هم لاندې معلومېږي نو ښه خوند کوي او دلته مخامخ دا خلک هم ختلي نو ښایسته خوند کوي هر ځای یو څوک ناست دا ښایسته مسجد دی دې خواته هم خلک خیږي نو بس دا هغه ځای دی چې مقصد هغه آخري سټاپ دی دا عینو مینو که څوک غره ته خیږي له دې ځایه به غره ته خیږي او که نه نو نور راګرځي بېرته لاندې عینو مینو خواته ځي نو ماښام هم دی تقریبا لمر نو لوېدلی نه دی خو هوا یو څه تاریکه ده نو موږ به هم ځو له دې ځایه بالا نو د غو نه منظره وه نو داسې بل ځای به وګرځېږو شاوخوا نو بس حرکت مو وکړئ بېرته به کرار لاندې شوه سو چای هم راسره راخیستي دي نو له دې خوا به چې لاندې تاکېږو په دې رفتار کې به چای وچښو باران ویني چې یو څاڅکی ورېږي ولاړه له رخشه خوب دی که نه دا ځای ډېر ښه معلومېږي خو داسې دی چې اوس یو څه ګرز پروت دی خلک بس د لاندې ساحې سره پورته کېږي ټوله معلومېږي نو اوس باران شروع سو ښه سمداسې غټ څاڅکي دي داسې موسم دی چې بتۍ بندې کړمه نو راشوه سومه لاندې وینئ موسم وینئ او دا د پسرلي دښتې وینئ واقعیت چې موسم دی داسې ورته وګورئ دښتې واقعیت چې بس نو پسرلی دی نو دې خوا خو راتاسولو نو واقعیت چې وایي دا د پسرلي وایي ښایسته موسم دی وایي په جنت کې به هم داسې موسم وي لکه د پسرلي نو چې په جنت کې وي نو دا معنا چې په ژوند کې دا د ښو موسم او ذکرا ډېر خوشحاله دی وینې راسه ذکرا دا زکام د زکام داسې کړې ده راسه باران خوند درکوي چیرې ولاړې بیا بېرته راورسېدلو د مایانو په وارې ته دا کومه فواره ده ذکره دلته دغه نوی یو دربار جوړ سوی دی مخامخ یې در باندې وینم د هغه ورځ به له خیره بیا ورته راسو په روژه کې د روژه ماته بعد د یارانو دربار په نامه دی دا کیسه ده په مایانو په واره باندې نو دودان پورته کېږي دا سړک د غاړې وریجې و چولي و دا شان خلک خوري او یو اندازه پر دوبیین باندې هم بیروبار سته لکه دوی هم بام لري ښه خوندور ځای دی هلته خلک کښېني دغه دی په دې خوا باندې روڼا یي اوبه څونه راغلي دي وینې اوس د ماښام اذانونه وسوله مګر هوا داسې ده ته چې 1:30 شپه ده داسې حساب سو چې ماښام اذانونه خو وسوله ومو لیدله نو زه هم کرار راغلم مال کوم یو ځای برق پیدا کړی خو بس بدبختانه چې موږ خو نو د برق مشکل لرو اوس نو باران اوري یا نه اوري خو تاریکه ده نو بالا خوند نه کوي برق نسته نو موږ به هم ولاړ سو کور ته نو تاسو ته هم ښه وخت تر بیا د الله په امان